د بریتانیا لومړي وزیر کیر سټارمر د مارچ په 2 نیټه پارلمان ته په خپلو خبرو کې وویل Mr. Speaker, the United Kingdom was not involved in the initial strikes on Iran by the US and Israel. ښاغلی رئیس بریتانیا د امریکا او اسرائیل لخوا پر ایران په لومړنیو بریدونو کې برخه نه لرله. دا پریکړه قصدي وه. موږ باور لرو چې د سیمې او نړۍ لپاره غوره لار یوه هوکړه شوې سیاسي حل لاره ده چې پکې ایران ومني د اټومي وسلو د جوړولو هر ډول هڅه پرېږدي او په سیمه کې خپل بې ثباته کوونکي فعالیتونه پای ته رسوي. دا د پرلپسې بریتانوي حکومتونو اوږدمهاله دریځ وه. President Trump has expressed his disagreement with our decision not to get involved in the initial strikes. But it is my duty to judge what is in Britain's national interest. That is what I've done. ولسمشر ټرمپ زموږ له دې پریکړې سره مخالفت څرګند کړی خو زما دنده دا ده چې د بریتانیا ملي ګټې وسنجوم. ما همدا کار کړی او پرې ولاړ یم. څرګنده ده چې د ایران ناوړه ځواب زموږ خلکو زموږ ګټو او زموږ متحدینو ته ګواښ ګرځېدلی او له پامه نشي غورځېدلی. ایران په ټوله سیمه کې بریدونه کړي دي. ایران هوایي ډګرونه او هوټلونه په نښه کړي چې برتانوي وګړي پکې اوسېږي. دا د جګړې او ټول هېواد لپاره ژوره اندېښنه ده. But Mr. Speaker, it is simply not possible to shoot down every Iranian missile and every drone after they've been launched. The only way to stop the threat is to destroy the missiles at source, in their storage depots or at the launchers. دا ممکنه نه ده چې هر توغندی او هر ډرون وروسته له توغولو راوغورځول شي. یوازینۍ لاره دا ده چې توغندي د هغوی په زیرمو یا د توغولو په ځایونو کې له منځه یوړل شي. امریکا له موږ وغوښتل چې د دې محدود او دفاعي هدف لپاره زموږ اډې وکاروي ځکه هغوی د دې وړتیا لري. تېره شپه موږ پریکړه وکړه چې دا غوښتنه ومنو څو د ایران د توغندیو د توغولو مخه ونیسو چې ملکي وګړي وژني او برتانوي ژوند له خطر سره مخ کوي. روښانه وایم زموږ اډې یوازې د همدې دفاعي موخو لپاره کارول کیږي. موږ د امریکا او اسرائیل په عملیاتو کې نه یو شامل. France and Germany are also prepared to enable US action to destroy Iran's capability to fire missiles and drones from source. فرانسه او جرمني هم چمتو دي چې د ایران د توغندیو او ډرونونو وړتیا له منځه وړلو لپاره د امریکا اقدام اسانه کړي. ما په وروستیو ورځو کې د ولسمشر ماکرون، صدر اعظم مارټز، ولسمشر ټرمپ او د سیمې له مشرانو سره نږدې اړیکې درلودې. څرګنده ده چې ایران باید هیڅکله اټومي وسلو ته لاسرسی ونه لري. دا زموږ او زموږ د متحدینو په ګډون د امریکا اساسي هدف دی. خو په پای کې دا باید د خبرو میز ته د بیرته ستنېدو له لارې حل شي. په دې خطرناک وخت کې زموږ لومړنۍ اندېښنه په سیمه کې زموږ اتباع دي. موږ له ټولو برتانوي وګړو غواړو چې خپل شتون ثبت کړي او د سفر سپارښتنې تعقیب کړي. We're asking all British citizens in the region to register their presence so we can provide the best possible support.